خالد حنفي د هیوادوالو زړونه وګټل. حنفي هیڅ حکومتي کارکوونکی میلمستیا ته د تګ او د ډالۍ اخیستلو حق نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست هرات ښار کې د دیني عالمانو او ولسي وګړو په یوې ناستې ته ټینګار کوي چې هیڅ حکومتي مسؤل او کارکوونکی په میلمستیاو کې ګډون نشي کولی. د هغه په خبره د اسلامي امارت مشر لارښوونه کړې چې هیڅ حکومتي چارواکی او کارکوونکی له چا د ډالۍ اخیستو حق نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي وایي د امیر المؤمنین دا هدایت دی چې مسؤلین باید میلمستیا او مهماني ته به نه ځي. مسؤلین چې هر څوک وي له استثنا پرته میلمستیا ته باید ولاړ نه شي. محمد خالد حنفي همداراز مافیایي ګړیو او هغو کسانو ته چې له حکومتي دریځ څخه ناوړه استفاده کوي داسې خبرداری ورکوي. دا مافیا څوک دی چې د اسلامي نظام په نوم له مسؤلیته ناوړه استفاده کوي او زموږ ملت ټپي کوي او خوروي یې. په دغه ناسته کې د اسلامي امارت ځینې نور مسؤلان ټینګار کوي چې سرپرست حکومت به هیڅکله د نړۍ والو هغو فشارونو ته تسلیم نشي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دی. د هرات د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس عزیز الرحمن مهاجر هم وایي که چیرته نړۍ دا فکر کوي چې اسلامي امارت به رسمیت ونه پیژندل شي نو به ضعیفه وي، نو به د دین ضعیفه شي. نو داسې نه ده، هیڅ رسمیت یې د نړۍ اسباب ټول منتقدي، بیا هم خدای پاک موږ په رسمیت وپیژني موږ نه ناکامه کیږو. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال له سرپرست حکومته د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځینو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د هرات د صنایعو او کانونو خونې رئیس حمید الله خادم څرګندوي هیله لرم چې د اسلامي امارت مشران د ځینو بندیزونو چې دښمن ته پلمه په لاره ورکوي له لرې کولو سره یو کره او معقول پلان او پروګرام سره چې د افغانستان د حکومت په شان کې زمینه برابره شي. د هرات اوسیدونکی فیصل ابراهیمي هم وایي اسلامي شرایطو ته په پام سره ښوونځی دې د نجونو پر مخ پرانیستل شي چې د ښځو پر ګڼه له زده کړو بې برخې نه شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست وایي چې له اسلامي شریعت سره سم په هیواد کې د ښځو حقونه خوندي دي او په خبره یې هیڅ څوک حق نه لري چې د ښځو حقونه نقض کړي.